سلامونه خلک ته پوسټ کوي چې یاره تعالی په فیسبوک باندې په ویډیو 100 روپۍ ملایي په یوټیوب باندې 100 ملایي ټول به پرون ډاکټر همدرد یوسفزئی هغه یو ویډیو مې وکړه رڼا ادبي ټولنې وال تاسو ټولې مو کته تاسو ته پته ولګي چې یاره د پښتو انډستري په کم حالاتو کې ده څومره چې پښتون دي کانټنټ کریټر دي کاغه لیکوال دي کاغه ډراما جوړي هغه ته هیڅ پیسې په نه ملایي په دې کې زیات تر خلک چې ګم دي هغه د پیسې د پاره دا نه کوي هغه وجه دا چې د انډستري منګ نه پروموټ کړي که تاسو هغه طرف ته وګورئ هندي طرف ته اردو طرف ته یا نورو ژبو ته هغه کې ډېر غټي پیسې دي که زه په انګلیش کې ویډیو شروع کوم یا په اردو کې نو زه د خپل کانټنټ په ډېر غټو پیسو باندې چې کوم دی خرڅول شم یا کتون کې چې کوم دی به ګوري او دا ډېر غټه موضوع ملایږي پښتو کې موږ ته د دې موعظه نه ملایږي دا مختلف وجوهات دي زمونږ په سکولونو کې زمونږ په کورونو کې پښتو نشته هغه شانتي من که چې په یوټیوب باندې سرچ کوو یا د انګریزانو ګورو یا چې کوم دی د اردو والے ګورو من خپل س کانټنټ داسې کوالټي وال نه دی کتلی اوس د پودکاسټ دور دی نو څومره چې پودکاسټ دی هغه اردو سپیکران دي هغه انګلیش سپیکران دي د پښتو په کې تاسو وینئ نه د دې ټولو مختلف وجوهات دي چې خلک ذهني تور باندې دغه نورو ژبو غلامان دي او هغه دا غني چې یاره دغه خلک تخلیقي دي هغه په باندې حکومت کولای شي هغه زموږ باندې مشري کولای شي او په موږ کې دا صلاحیت نشته نو د هر هغه شیز نه انسپایر دي چې د پښتو نه په اخوا دي او خلک په دې خبر باندې فخر محسوسوي چې هغه له نوري ژبې ورزي او په پښتو کې چې کوم دی هغه څه نه کړي نو که تاسو کتلې د پښتو کتابونه که څوک ولیکي هغه اسی پراته یی بغیر پیسو یو ته ډالۍ کوي بل ته ډالۍ کوي ځکه کتون کې نشته لوستون کې نشته که د پښتو ډرامې دي په 15 لک روپۍ باندې غونډه ډرامه جوړیږي او دا غي دي سي حالات چې نظم کلچر ریپرزینټ کوي نه زمونږه معاشره او نه زمونږه سوچونه نه زمونږه علمي فکر هغه ریپرزینټ کوي دغه رنګ دي کانټنټ کریشن ته تاسو ګورئ کوم خلکو چې کې پیسې ګټل هغه هم جوی بدل کړل زه چې نوم ناخلم په بل جبه کې کانټنټ کریشن شروع کړل علي په کې پیسې ګټل دي کانټنټ کریشن کې دلته چا پیسې نه دي ګټلې دغه رنګ هغه خلک پکې یو نیم پیسې ګټلی شي چې هغه پکې فحاش مواد خرڅوي په دې ژبه کې او انټرټینمنټ لپاره خلک دغه کوي د پوهان پکې ډېر کم پاتې شوي دي نو په کار موږ له دا ده چې خپل ماشومانو ته وښایو یاره دا زموږ ژبه ده او که دې کې موږ لوستل شروع کړو په دې کې موږ لیکل شروع کړو په دې کې موږ کتل شروع کړو نو زموږ دا ژبه به رامخکې کېږي خلکو ته به اساني م راځي او اوورال د انډسټري به دغه شي یاره د اردو چې کوم ډرامې نګار دغه دي اکټران دي ما تاسو کوی چې داسې خلک پکې دي چې په 1 کروڑ او په 1.5 کروڑ روپۍ د یوې ډرامې هغه څه پیسې اخلي نو په یو ډرامه باندې به هغه څونه خرچه کوي او یو ډرامه به هغه له 16 پیسې بیا پیدا کوي د پښتو ټوله ډرامه چې کوم دا هغه تعالی 15 لک روپۍ باندې ستا غونډه خرچه کیږي او د هغې نتیجه دی چې ته پې خرچه نشي کولی ځکه پې نشي کولی چې کتون کې نشتي تعالی پیسې نه پیدا کوي نو هغو ته ځان خلاصوي هغه شونه ښایي چې هغه زمونږ د معاشرې سره زمونږ د علم د دې سره تعلق نشته بل دغه خلک چې کوم دي د نورو ژبو خلک ډېر زیات یو بل له کومک ورکوي د یو بل ملاتړ کوي که تاسو کتلي دا پودکاسټ چې کله شروع شوې نو کرکټران لاړو د سنګرانو پودکاسټو ته سنګران لاړو کوم چې دا کمیډین د خندا چې کومې خلک د کوي د هغو دغه مذهبي خلک پکې لاړو سنګرانو له سنګران پکې لاړو مذهبي له او دا ټولې پودکاسټ دی یو بل سره وکړي د هغې سره د هغو چې کم کتون کیو هغه شیر شو هغه منټیپلای شو او یو ډېر ښه فضا هغه جوړه کړه نو د یو بل کومک یې داسې وکړو چې د یو بل سره چې کم کتون کیو هغه شیر کړو زموږ په پښتنو کې که څوک هم کانټنټ جوړوي یو بل سره څوک کومک نه کوي کم چې کانټنټ کریټر دی هم په یوازې لګیا دي بلکې یو ښه څوک کانټنټ کریټ کوي نو نور ولا داسې ملاتړ نه کوي چې دغه کانټنټ په خوشحالۍ باندې شریک کی هغه خپل پودکاسټ ته راوړي بلکې دغه خلاف همیشه دغه په ویډیو کې چې کومه وړه خبره نیگیټیو راشي نو هغه دومره پای باندې بحث کوي پای باندې خبرې کوي ځای په ځای باندې خو ملاتړ ورنه کوي هغه ته وایي زموږ ژبه زموږ کانټنټ کریشن زموږ ادب دا ټول چې کوم دی شاته پاتې کیږي او دا انډسټري موږ له اکنامیکل بهترینه راکوي موږ یې د خدمت په نظر باندې وته ګورو ځکه خپل نظر شریکو چې را سم زده کړلی دي د هر چا نم چې زده کړي چې تاسو سره شریک کو تاسو نم زده وکړو په کار دا چې تاسو په علاقه کې څوک چې سوله هم ورزي هغه ویډیوګانې ریکارډ کی او هغه شیر کی په پښتو کې
او بل د پښتنو چې څومره کانټنټ دي هغه واورېدل شي، هغه شیر شي، پای باندې لایک راشي، پای باندې کمنټ راشي، چې د پښتنو د انډستری چې کومه ده دا راچوته شي. او په دې کې چې کوم څومره هم خلک کار کوي، کاغه د کانټنټ کریشن په مد کې دی، کا کتاب لیکي، کا شعر لیکي، کاغه ډرامه جوړي یا بل څه کوي یا فلم دغه کوي، چې هغه اپریشیټ شي. او چې هغه اپریشیټ شي نو به نور ښه کانټنټ راوړي. نو بیا به موږ غونډه کې خلک نزي د نورو جبو خلک بنو اوري نه به ګوري، هغې نه به صرف زده کړه نه کوي، زموږ خپل هغه به نو زموږ په پښتنو کې څومره هم کانټنټ دی هغه ډېر زیات د بده مرغه او صرف هغه خراب کانټنټ پکې پروموټ کیږي، چې ښه کانټنټ دی هغه نه پروموټ کیږي نه اپریشیټ کیږي. نو په دې کې ته د پیسې تمه نشې کولی چې یاره په دې کې تا ته څو پیسې میلاویږي. که دغه وخت موږ چېرته د بلې ژبې کانټنټ کریټ کړل نو ما ته لګي چې یاره په میاشت کې به داسې خلک دي چې زموږ د دې کانټنټ نه کوالټي لو د هغه 15 لکه 10 لکه 20 لکه هم ګټي د مختلف لارونه. نو موږ به د هغې نه هم ډېرې ګټلې وې، خو موږ د خدمت په نیت کوو. اوس په پښتنو باندې ده چې د پښتون کانټنټ کریشن کمیونټي چې څومره ده دا څومره اپریشیټ کوي، او په دغه کانټنټ کریټر باندې چې دا څومره یو بل ملاتړ ورکوي او څومره پازیټیوټي خوري، چې موږ د پښتون قوم راویښ کړو، د پښتون قوم په مخ کې بوزو، او دا چې کوم دی د سیالو سره سیال کو، چې موږ په خپله هم ترقي وکړو او موږ نورو ته هم لارې وښایو، نورو قومونو ته هم لارې وښایو. ځکه چې پښتنو همیشه حکومتونه کړي دي، د پښتنو ډېر غټ تاریخ پروت دی، خو موږ د هغه ټول تاریخ نه، د هغه ټول حکومتونو نه، د هغه ټولو باچاهانو نه، د هغه ټولو لیکوالانو نه، مفسرینو نه، مفکرینو نه، د هغې ټول نه موږ ناخبر یو. دا به هله کېږو چې د دې ژبې سره تړون کې څومره خلک دي هغه اپریشیټ شي. په لوی الله مو سپارم. سلامونه.